بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت له د ټولو جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تیرو درسونو په دوام باندې نن موږ او تاسو له خیره سره لولو د بلخ او بدخشان په جګړو کې د خوشحال خان ګډون. په 1055 هجري قمري کال په بلخ او بدخشان کې بدامني او فساد خپور سو. د دغه سیمې له بلخ نه تر بدخشان پورې کومه سیمه چې پرته ده د دې لپاره د شاه جهان له خوا نه د نظر محمد په نوم باندې یو سړی مسؤل ټاکل شوی و. دغه مهال شاه جهان د شاهزاده مراد بخش تر قومندې لاندې 50,000 لښکر د پېښور او بنګښو له لارې د بدخشان او کابل په لورې وخوځېدې یا یې وخوځولې یا یې هغو ته حکم وکړ چې تر څو پورې دغه بدامني او کوم فساد چې هلته پیدا شوی دی یا د همدغه بدامنۍ او د فساد تر نامه لاندې چې د هغه وخت د ګورګاني یا مغولي واکمنۍ نه کومې سرکښۍ شروع شوي د هغو د بیا مهار دپاره یې دغه 50,000 کسیز لښکر چمتو که او سرقومندان چې و هغه شاهزاده مراد بخش په نوم باندې و. خوشحال خټک هم په دې جګړه کې له خپلو 1000 تنه سپرو او پیادهو سره ګډون درلوده. کله چې مراد بخش د بدخشان په لور حرکت کوي نو خوشحال هم له 50 تنو سره د اصالت خان په لور حرکت کوي او اصالت خان هغه وخت چیرته و؟ په پنجشیر کې و. اصالت خان خوشحال ته وویل چې له غاښې یعنی سالنګ څخه تیر شه یا په هغه وخت کې چې دغه تونل نه و نو حتما غاښی و د غاښې په نوم باندې یادېده. کله چې له غاښې نه تېرېږي نو خوشحال ته په دې ټیم کې په خوشحال باندې ولږ او تنده راځي او کوم خلک چې ورسره دي خو هغه موسم د یخنۍ و نو دوی ډېرې سختې ولږې سره مخ کېږي. نو هغه کوم روایت چې شوي دي وایي چې خوشحال خټک په دې ټیم کې 2 رکعته خپله د خوشحال د خولې خبره ده چې 2 رکعته لمونځ مې وکړه او دعا مې وکړه چې یا الله یا مسبب الاسبابه ته د موږ دپاره اسباب د رزق او روزي جوړ کړه. نو یو سړی را روان و چې دغه په لاس کې یو اوزه وه یا سیرلی و نو هغه وایي موږ په بیت یې نه واخیسته او بیا مو هغه حلال که او پوخ مو که د موږ ټولو د رزق او روزۍ ګزاره پرې وسوه. دغه مهال نو بیا خوشحال له اصالت خان سره اندراب ته ځي او هلته یې ځینې خلکو سره جګړې کېږي چې ځینې خلک ورسره جنګېږي چې د هغو له ډلې نه هزاره خلک چې ول هغو بې جګړې خپل مورچلونه پرېښي وو او نور خلکو سره یې جګړه کړې وه خو بریا د شاهي دربار د لښکرو په طرف کېږي. له اندراب نه کندوز ته د تلو امر کېږي او خوشحال خان خټک تاشقرغان او کندوز او بیا امام صاحب ولسوالیو پورې دغو سیمو کې ګرځي او هلته ځي. دغه مهال شاه جهان نظر محمد ته د یو لیک په وسیله عفوه کړې وه. نظر محمد چې د بدخشان له بلخه تر بدخشانه د سیمو په دې کې کندوز او فاریاب او ځینو نور ولایتونه هم راځي د دغو سیمو واک ورسپارل شوی و خو چې ده سرکشي کړې وه نو بیرته شاه جهان د یو لیک په وسیله د تعفو کوي. دغه لیکوړونکی چې دا یا مخبر دا چې کله شاهزاده مراد بخش ته راځي نو دی پوښتنه ترېنه کوي چې نظر محمد څه ویل. دی دغه لیکوړونکی ورته وایي چې نظر محمد ویل چې کله شاهزاده دلته راسي نو زه هغه ته تسلیمیږم خو کله چې مراد بخش دغه بلخ ته ورځي چې دا مرکز و نو د نظر محمد زامن سلمان او بهرام له مراد بخش سره یا له دغه شاهزاده سره ګوري. شاهزاده هم د هغوی اکرام کوي او هغه د دوی اکرام کوي خو نظر محمد په دې ټیم کې تښتي. له پلټنو نه وروسته داسې معلومیږي چې دغه نظر محمد چې د والي حیثیت یې لره دی شبرغان ته تښتېدلی ده. نو دلته له نظر محمد سره د جګړې فیصله کېږي. شاهزاده مراد بخش، اصالت خان، بهادر خان او دا ټول چې دي له نظر محمد سره د جګړې فیصله کوي. د شاهزاده مراد بخش له امر سره سم په دغه جنګ کې خوشحال هم ګډون لري او کله چې له نظر محمد سره جګړه کېږي نو نظر محمد ماتیږي او د سره ملګري ازبک کوم قومونه چې ول هغه هم تخته کوي. د شاهزاده مراد بخش له امر سره سم لښکر یې د اندخوی لور ته روانېږي خو 3 ورځې وروسته چې همدغه شاهزاده مراد بخش دوی ته وایي تاسو د اندخوی په طرف لاړ شئ. دوی حرکت کوي د همدې لارې په اوږدو کې 3 ورځې تېرېږي. له دې سره د شاه جهان امر رارسېږي چې نه تاسې بیرته راوګرځېږئ هندوستان ته یا شاهي دربار ته ځان ورسوئ. نو دوی بیرته مخ اړوي ځي د هندوستان په طرف باندې او اندخوی ته د لارې په اوږدو کې د خوشحال ملګری اصالت خان د 40 کالو په عمر په طبي مرګ مړ کېږي چې د مغولو 15 زره زریز منصبدار و او شاه جهان د دغسې یو ډول
کس یا منصبدار د په له لاسه ورکولو باندې ډېر زیات غمجن کېږي. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې الله مو مل شه.